جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم هر الویشته خاوره بدې بیا ډکه له خوند کړم. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له لوري د میساینک پروژې د سړک جوړولو چارو پرانیسته وشوه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند نن د روان 1403 لمریز کال د اسد میاشتې په 3مه نیټه د میساینک پروژې د غځېدلي سړک د جوړولو چارو پرانیسته وکړه. په دغو مراسمو کې د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر ملا هدایت الله بدري، د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د چین هیواد د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال، په افغانستان کې د چین سفیر، د میساینک د قراردادي کمپنۍ رئیس او تخنیکی ټیم، د خصوصي سکتور استازو، د سیمې اوسیدونکو او یو شمېر اماراتي مسؤلینو هم حضور درلود. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته د خپلو خبرو پر مهال د میساینک پروژه له مهمو او حیاتي پروژو وبلله او زیاته کړه چې د دې پروژې ډېر وخت ضایع شوی او اوس مهال په کار ده چې عملي کارونه یې ژر پیل شي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د میساینک پروژې د قراردادي کمپنۍ مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د پروسس پر مهال د زهرجنو موادو د له منځه وړلو لپاره په افغانستان کې دننه کافي مواد موجود دي. دا ستونزه په بشپړ ډول حل شوې او د پروژې د عملي کار پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. محترم ملا صاحب زیاته کړه چې د پروژې لپاره یې د پیسو د انتقال په موخه د افغانستان بانک ته هدایت کړی چې له قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاري وکړي. په پای کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال قراردادي کمپنۍ ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او ټول ملت ته یې د دغه لویې پروژې د یوې برخې د عملي چارو د پیل مبارکي ورکړه. مینا به په زړه کې د نفرت پر غولې وکرم، مینا به په زړه کې د نفرت پر غولې وکرم، مینا به د ګران ملت زړه کې را څرګند کړم هر الویشته خاوره به دې بیا ډکه له خوند